بعضې خلک داسې کوي چې ږیره سپینه شي ویښته ترې وباسي نو دا هم ناروا دي د ږیرې نه سپین ویښته ویستل دا هم ناروا دي ابراهیم علیه السلام اول ږیره چې سپینه شوې وه د ابراهیم علیه السلام نو الله تعالی ته سوال وکړو چې یا الله دا د څه شي سپینوالی دی الله ورته وفرمیل دا نور دی وی چې دا نور دی نو دا نور راته نور هم زیات کړه زه په خپله ږیره مې سپینه ډېره خوښ هم ده او اوس هم سپین ږیری هم یم او بیا په افغانستان کې چې د سړي ږیره سپینه شي سیرت صاحب دا ډېر لوی کرامت ځکه دی چې دلته خو اسرائیل علیه السلام پوخ دیره و که نه او بیا دې هم د یو افغاني سړي عمر دومره اوږد شي چې ږیره سپینه شي ډېره غټه خبره ده دا به ډېر کم خلکو په نصیب ډېر کمه خبره او بیا دا ده چې په اسلام کې د سړي ږیره سپینه شي دا یو ډېر لوی منقبت دی نو د ږیرې متعلق خو دا مسله ده او بیا ږیره سنت ته ثبوتا او واجب د عملا یعنې په اعتبار د دلیل سره خو سنت ده او په اعتبار د عمل سره واجب ده ځکه چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي یا صحابه کرام تابعین تبع تابعین مجتهدین علما هیچا ږیره نه ده کله کړې نو په اعتبار د عمل سره واجب ده یعنې دا معنا چې څومره سزا الله تعالی د فرضو په نه کولو درکوي دومره د ږیرې په کلولو هم درکوي ځکه چې د واجبو او د فرضو په اعتبار د عمل سره او په اعتبار د ثواب او د عذاب سره معامله برابره ده که چا ږیره پرېښوه الله به دومره ثواب ورکوي چې څومره په فرض مونځ ورکوي چا چې کله کړه دومره سزا به الله ورکوي چې څومره د فرض مونځ په نه کولو باندې ده ځکه دا په اعتبار د عمل سره دا واجب ده